بغلان کې د ښاري خبرو اترو په خپرونه کې د بغلان امنیه قماندان مل پاسوال محمد ویس صمیمي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې تر پخوا زیات پر ځان بسیا شوي او په پیل عملیاتو کې طالبان سخت ځپلي دي. امنیه قماندان وایي چې عملیات د ولایت په مربوطاتو کې په چټکۍ سره په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې روان دي. نیروهای امنیتی تا امروز به پای ایستاده است. در هر آنجایی که دشمن سر خود بالا کرده به اونموج سرنگون شده و به خاک برده. دستاورد بسیار خوب در سطح ولایت داشتیم، جای را که گرفتیم. انشاءالله کوشش میکنیم از حکومت مرکزی که در قسمت تشکیل از او تجهیز از او امرای ما کمک شود تا بتوانیم او را متباثبات نگاه کنیم. د ګذرګای نور ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ له تیرو 2 میاشتو راهیسې طالبانو سقوط کړي او د مسؤلینو درک یې نشته چې چیرته اوسي او په څه اخته دي. خو د دهني غوري اوسیدونکي بیا خوښ دي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کولو سره امنیت خوندي شوی. میفهمند که مدت 2 ماه و چند روز میشد که ولسوالی گذرگاه نور به دست طالبان سقوط کرده و تعداد طالبان شاید 10-20 نفری باشد. سوال برمیگردد برای جناب والی صاحب که ولسوالی شما فعلا کجاست و سوال دیگرش جزئی میخوام بسازم. قماندان صاحب امنیه ولسوالی گذرگاه چور کجاست و چی میکنه، در کجا، در کدام سنگر قرار داره؟ این تغییرات کلی در بغلان آمده، خصوصا مثل ولسوالی دهنی گوری را که امنیت ساخته و دند گوری و ساحه دیگه ساحه بسیار بغلان شهر پلخمری را امنیت درست است لیکن قابل چی نیست. انشاءالله کوشش شود با کمک مردم با خود نیروی امنیتی که امنیت کلی بیاید. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی مني چې ګذرګای نور ولسوالۍ سقوط شوی او ولسوالۍ په پلخمري کې اوسي، خو وایي د نیولو لپاره یې تیاری نیول شوی. د ولایتي شورا رئیس صفدر محسني بیا وایي اوس د بغلان امنیت تر پخوا ښه دی او تمه لري چې نور به هم امنیت ښه شي. ارتباط ولسوالی گذرگاه نور تصامیم مشخص گرفته شده. عنقریب ولسوالی آزاد خواهد شد و نیروهای ما در اونجا مستقر خواهد شد. شما بیخی مطمئن باشید ما پلانهای خود داریم. تلاش‌ها صورت گرفته. ما حداقل صاحب یک امنیتی نسبی در ولایت بغلان هستیم که پیشرفت‌های در این قسمت در این مدت تقریبا 1 ماه 1.5 ماه صورت گرفته که ما ولسوالی دهنه گوری برای یعنی حاکمیت دولت کاملا باز است، در اختیار دولت است و بیرق سه‌رنگ دولت جمهوری افغانستان در اونجا بالا شده و در قسمت‌های دیگه هم از نگاه امنیتی پیشرفت‌های صورت گرفته. خو د بغلان د ځایي او امنیتي چارواکو له دې ټولو ژمنو سره سره په حکومت د بغلان میشتو نیوکه ده چې عملیات یې سست روان دي او سیمې سمې نه دي امنیت کړي. حکومتي مسؤلین د عملیاتو پس بهیر د ملکي کسانو سره او مال خوندیتوب ته د امنیتي ځواکونو پام په ګوته کوي او وایي چې ډیر په پام سره عملیات کوي چې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.